سلامونه وخت مو په خیر. نن پنجشنبه د قوس یا لیندۍ لومړۍ او د نومبر 21مه نیټه ده. پام وکړئ د موج نیوز خبري ټولګي ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. له افغانستان سره د اقلیمي مرستو لپاره د ملګرو ملتونو نوې هڅې. حامد کرزی د سیمې هیوادونو څخه د افغانانو د ستونزو حل لپاره اقدام غواړي. چارواکي ډاډه دي چې اسلامي امارت د ګڼو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړی. او امریکا په ملګرو ملتونو کې د غزې لپاره د اوربند پریکړه لیک رد کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدی یم. د ملګرو ملتونو د سرچینو په وینا د افغانستان لپاره د اقلیمي مرستو په برخه کې نوې هڅې پیل شوې دي. افغانستان چې له اوږدې وچکالۍ او پرلهپسې سیلابونو سره مخامخ دی، د اقلیمي بدلون د ستونزو سره مبارزې لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د رویټرز راپور له مخې د ملګرو ملتونو ادارې اوس په دې هڅه کې دي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې په افغانستان کې د ځینو پروژو تمویل لپاره مناسبې لارې چارې ومومي. که دغه هڅې بریالۍ شي، نو په راتلونکو 3 کلونو کې به د اقلیمي بدلون لپاره ځانګړې شوې بودیجه افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولي محقق د ملګرو ملتونو د دې نوې هڅې هرکلی کړې او ویلي دي دا اقدام ډیر مهم دی، ځکه افغانستان د اقلیمي بدلون له امله بې پامه پاتې و. که دغه مرستې سمې لارې چارې ولري، نو نه یوازې د اقلیمي ستونزو د کمولو لپاره به ګټورې وي، بلکې د فساد په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د افغانستان په 4 ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ذخیره کولو سیستمونو د پیاوړتیا لپاره د 10 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې. همداراز د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام له لارې د غیر منظمو موسمي بارانونو پر وړاندې د کلیوالو ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو شوي. په ورته وخت کې دغه اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 20 میلیونه ډالرو نورې مرستې ترلاسه کولو په لټه کې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام استازي سټین روډریګس ویلي چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له موسسې او شنه اقلیم صندوق سره په خبرو اترو کې دي، ترڅو افغانستان ته د اقلیمي مرستو لاره پرانیزي، پرته له دې چې اسلامي امارت پرې لاسرسی ولري. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت تر اوسه د دې هڅو په اړه کوم رسمي تبصره نه ده کړې. د دې نوې مرستې پیل د افغانستان لپاره د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره د مقابلې لپاره مهم ګام بلل شوی دی. د سیمې هیوادونه د افغانانو د ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کابل کې د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د ستونزو د حل لپاره هڅې او ابتکار وکړي. کاظمي قومي د اسلامي امارت له یو شمېر چارواکو سره هم لیدنې کړې دي. اسلامي امارت د ګڼ شمېر هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړی. د اسلامي امارت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې غزني ولایت ته د خپل سفر پر مهال په یو ولسي غونډه کې کړي دي. مولوي عبدالکبیر سره په یاد سفر کې د سرحدونو قومونو قبایلو چارو سرپرست مولا نور الله نوري هم ملګری وو. په دغه غونډه کې د غزني ولایت ګڼ شمېر قومي مخورو، علماو، ملکي او پوځي مسؤلینو، د پوهنتونونو مسؤلینو، د جهادي مدرسې مسؤل استادانو، د ښوونځیو مدیرانو او زده کوونکو ګډون کړی وو. په یاده غونډه کې قومي مشرانو او علماو د افغانستان د پرمختګ لپاره د اسلامي نظام ټینګښت اړین یاد کړ او زیاته یې کړه چې په 3 کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي او ټول افغانان د اسلامي امارت د دریځ ملاتړ کوي. دوی په ورته وخت کې د ښوونځیو، مدرسو، د څښاک اوبو او یو شمېر نورو برخو کې د پراختیایي پروژو د پلي کولو غوښتنه هم وکړه. په دغه غونډه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي افغانانو چې د جهاد پر مهال کومې هیلې او امیدونه لرل، د اسلامي امارت په واکمنېدو او بشپړ امنیت سره خپل هیلې ترلاسه کړي او همداراز زیاته کړي چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی. نوموړي همدارنګه ویلي چې اسلامي امارت د ګڼ شمېر هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړی او د سیمې په ګډون د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. د دې ترڅنګ مولوي عبدالکبیر ویلي اسلامي امارت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د آبادۍ کارونه هم چټک کړي او د یاد ولایت اوسیدونکو ته د مرستو او وړاندیزونو د حل ډاډ ورکړ. د مولوي عبدالکبیر
کبیر سربیره په یاده ولسي غونډه کې د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزیر مولا نور الله نوري هم خپله وینا وکړه او ویل اسلامي امارت د ملت د یووالي او ملاتړ پر مټ امریکا ته ماتې ورکړي او ډاډ یې ورکړ چې هیڅ چاته به پر اسلامي ارزښتونو د معاملې اجازه ورنه کړي. مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمي قومي سره لیدلي. د ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یاد وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد حسن کاظمي قومي سره لیدلي او پر بیلابیلو موضوعاتو سره خبرې کړي دي. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې په دغه کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د دوستانه اړیکو پر پیاوړتیا، ښه ګاونډیتوب، سوداګرۍ، په سرحدي سیمو کې د ګډو همکاریو او په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو او حل لارو خبرې شوي دي. د دې ترڅنګ دواړو لورو په بېلابېلو برخو کې د دوه اړخیزه همکاریو پر پراختیا هم ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ایران سفیر کاظمي قومي د دې وړاندې وړمه ورځ د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره هم لیدلي وو. په یاده لیدنه کې نوموړي د ایران هیواد څخه د افغان بندیانو د رالېږد په اړه معلومات ورکړي او زیاته کړې وه چې هیواد یې غواړي ترڅو په سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ نوموړي په افغانستان کې د نیمګړو پروژو بشپړېدو ته چمتووالی وښود او ژمنه یې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د دې هیواد په یو شمېر پوهنتونونو کې رغنیزې او علمي پروژې پیل کړي. کاظمي د دې سربیره وویل چې هیواد یې په دغه هڅه کې دی ترڅو د چابهار بندر په فعالولو او پراخولو سره افغانستان آزاد اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د شاوخوا 4 میلیونه ډالرو په ارزښت د 6 ملي او بین المللي مؤسسو له مسؤلینو سره د همکارۍ هوکړلیکونه لاسلیک کړل. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس یاد هوکړلیکونه د کورنیو د پیاوړي کولو، د وړو تشبثاتو او سوداګرۍ د ملاتړ، د حرفو د پراختیا او پیاوړتیا برخو کې لاسلیک شوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په دې تړاو د ملي او بین المللي مؤسسو د مسؤلینو د معلوماتو اورېدلو وروسته هغوی ته د هوکړلیکونو لاسلیکولو پر مهال اړینې لارښوونې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د لاسلیک شوو هوکړلیکونو له مخې به یوه بهرنۍ او 5 کورنۍ موسسې د څه د پاسه 3 میلیونه 923 زره ډالرو په ارزښت پروژې، د کورنیو د پیاوړتیا، د متشبثو ځوانانو د کسب او کار، د وړو تشبثاتو د ملاتړ، د سوداګرۍ او حرفو د پراختیا او پیاوړتیا په برخو کې خپلې پروژې په کابل، هرات، بلخ، فاریاب، ننګرهار، خوست، تخار، بدخشان او بامیانو کې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د یو شمېر بهرنیو موسسو سره په اړونده برخه کې ځینې هوکړلیکونه لاسلیک کړي دي. د خوای فوتینشین په نوم یو چینایي شرکت په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلین وایي چې د چین هیواد د خوای فوتینشین شرکت رئیس او د یاد هیواد د ملي شرکت استازي لی شینچیان او ورسره مل پلاوي د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور سره لیدلي دي. په لیدنه کې د یاد شرکت رئیس له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد، کابل کې د څښاک اوبو د تصفیه کولو او د لمریزې برېښنا د تولید پروژو برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور په دغه لیدنه کې د یاد شرکت د پانګونې هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د بل هر وخت په پرتله پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې او له ټولو بهرني او داخلي پانګوالو یې وغوښتل ترڅو د اوبو او انرژۍ پروژو برخو کې پانګونه وکړي. په دې برخه کې ټولو خواو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې ترڅنګ د لیدنې په وروستۍ برخه کې د دواړو لورو د عملي چارو د پیل په مخه د تخنیکي ټیمونو ترمنځ پر ګډو ناستو هم ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم یو شمېر بهرني او داخلي شرکتونو په افغانستان کې په ورته برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې وه. نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات 14% کم شوي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې د 2024 کال له جنورۍ تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله 14% کم شوي دي. یاد بانک د دې کمښت یو علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوو او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل ګڼي. د اسلامي امارت د سوداګرۍ وزارت ویان هم تایید کړي چې د کال په لومړیو 5 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کې کم شوي دي.
بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ یو څو بهرنیو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالتونو په ملګرو ملتونو کې د غزې لپاره د اوربند پریکړه لیک رد کړی. امریکا دغه پریکړه لیک ځکه رد کړی چې پکې د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون یادونه نه وه شوې. برېټانیا او فرانسې د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و خو امریکا یې مخالفه پاتې شوه. په سوریه کې د اسرائیلو هوایي برید له امله درانه تلفات اوښتي. د سوریې د دفاع وزارت وایي چې د پالمیرا پر ښار د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 50 نور ټپیان دي. په بریټانیا کې میاشت د سوریې د بشري حقونو د سر بنسټ بیا د وژل شوو شمیر 61 ښودلی دی. اسرائیل په سوریه کې د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه کوي خو ویلي دي چې د ایراني ډلو ته به د فعالیت اجازه ورنکړي. او وروستی خبر مو هم د سپورت له ډګره. کابل کې د کیک بوکسینګ برخې میډال ګټونکي لوبغاړي وستایل شول. یاد لوبغاړي تېره ورځ د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د مسؤلینو له لوري د یوې غونډې په ترڅ کې ستایل شوي دي. دغه لوبغاړو د IMAO نړیوال سازمان سیالیو کې 2 د سرو زرو میډالونه، 1 د سپینو زرو میډال او 1 د برنزو میډال ګټلی و. په یادو سیالیو کې جاوید زدران په 51 کیلوګرام وزن کې خپل سیال ته په ماتې ورکولو لومړی مقام، یاسر په 21 کیلوګرام وزن کې هم لومړی مقام، نجیب الله هوتک په 65 کیلوګرام وزن کې دویم او ناصر ملکزاده په 55 کیلوګرام وزن کې بیا دریم مقام ترلاسه کړ او د دې سره د هیواد په کچه دویم مقام خپل کړ. دغه سیالي چې 10 ورځې دوام وکړ د IMAO نړیوال سازمان له لوري د ایران په کوربتوب برابرې شوې وي چې د افغانستان په استازیتوب پکې 6 لوبغاړو ګډون کړی وو چې په پایله کې کوربه ایران لوبډلې د زیاتو نمرو په لرلو سره لومړی، افغانستان دویم او ترکیې لوبغاړو دریم مقام ترلاسه کړ. د لوبغاړو په یاد ستاین غونډه کې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس مولوي احمد الله وثیق، د یاد ریاست فني او مسلکي مرستیال حافظ احمد جان زدران، د ورزش ادارې د اولمپیکي چارو رئیس داد محمد پاینده اختري، د یاد ادارې د نشراتو رئیس اتل مشوانی، د کیک بوکسینګ ملي فدراسیون مسؤلینو او ګڼ شمېر د ورزش مینوالو ګډون کړی وو. د موج نیوز درنو کتونکو ته د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.